هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د زمري 14مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 4مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل ساعت وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز ولایت کې 15 د شیدو پروسس کارخانې فعالیت لري. په تخار کې پولیسو کس د خپل خور د وژلو په تور نیولی. په بلخ کې د ابوعلي سینا روغتون لابراتوار ته نوي طبي وسایل ورکول شوي. او ایران له امریکا سره غیر مستقیمو خبرو ته بیړه نه لرو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز ولایت کې 15 د شیدو د پروسس کارخانې فعالیت لري. د کندوز د زراعت او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې په دې ولایت کې 15 د شیدو پروسس کارخانې فعالیت. د کندوز د زراعت او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې په دې ولایت کې 15 د شیدو پروسس کارخانې فعال دي. د دغې ادارې مسؤل وایي چې په کندوز کې شاوخوا 1000 غواګانې شیدې ورکوي چې له دې څخه هر کال شاوخوا 60,000 ټنه شیدې تولیدېږي او په سیمه ییزو بازارونو کې پلورل کېږي. په تخار کې پولیسو یو کس د خپل خور د وژلو په تور نیولی. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان نظام الدین عمیر وایي چې د اشکمش ولسوالۍ پولیس یو کس نیولی دی چې وروسته له لفظي جنجال څخه خپله خور وژلې ده. د ویل چې قضیه اړوند چارواکو ته سپارل شوې او اوس یې پر دغه کس لومړنۍ پلټنې روانې دي. په بلخ کې د ابوعلي سینا روغتون لابراتوار ته نوي طبي وسایل ورکړل شوي. د بلخ د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د ابوعلي سینا ولایتي روغتون لابراتوار کې 11 پرمختللي طبي وسایل نصب او فعال شوي دي. رحمت الله منصور وویل چې د وسایل چې ارزښت شاوخوا 5 میلیونه افغانۍ ده د ناروغیو د ښه تشخیص او چټک درملنې لپاره ډاکټران سره مرسته کوي. په دې وسایلو کې اتومات بیوشیمي، هیماتولوژي، غلظت د وینې، هورموني او د وینې ګازونو تحلیل ماشینونه شامل دي. او وروستی خبر ده چې ایران له امریکا سره غیر مستقیمو خبرو ته بیړه نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرستیال سعید خطیب زاده ویلي چې تهران له امریکا سره د هر ډول غیر مستقیمو خبرو لپاره بیړه نه لري. هغه ویلي ایران باید ډاډ ترلاسه کړي چې د خبرو لپاره کافي تضمینونه وي او امریکا د تیرو چلندونو څخه بدلون راولي. همداراز ویل شوي چې اسرائیل د خبرو د شریک په توګه نه مني ځکه چې اسرائیل د ایران له نظره د هیواد په توګه نه ده پیژندل شوی. خطیب زاده ټینګار وکړ چې ښایي د دوو هیوادونو ترمنځ د شخړې مدیریت ته اړتیا وي خو له هیڅ شي سره بیړه نه لري. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.